ایمل ولی خان وایي خیبر پښتونخوا د تباهۍ په حال کې ده او بلوچستان هم له لاسه وتونکی دی. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. د عوامي ملي ګوند مشر ایمل ولی خان وایي په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې وضعیت ډیر خراب دی، خو د پاکستان دوو ګوندونو ولس په سیاسي ډرامو بوخت کړی دی. ایمل ولی خان وایي پاکستاني واکمنۍ د خیبر پښتونخوا ستونزو ته هیڅ رسیدنه نه کوي. نوموړی وایي خیبر پښتونخوا د تباهۍ په حال کې ده، هلته د واکمنۍ واک لګیږي او بلوچستان هم له لاسه وتونکی دی. نوموړی د پاکستان د واکمن ګوند او د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند ترمنځ خبرو ته په اشاره وایي سیاسي ګوندونه باید د روانو ډرامو پر ځای د ولس اصلي ستونزو ته مخه کړي. ایمل ولی خان ډیروي حالات ډیر پیکه دي، خو ولس په سیاسي ډرامو کې شاته غورځول شوی دی. که تاسو غلا کړي وي، ګړۍ مو پلورلي وي یا مو هم له ملک ریاض سره جوړجاړی کړی وي، نو باید له دوسیو سره مخ شئ. خبرې د څه لپاره کوئ؟ نوموړی وایي په تیرو 12 کلونو کې هیڅ واکمنۍ هم د پښتنو ستونزې نه دي هوارې کړي. پښتانه لومړي وزیران کیږي، خو د پښتنو ستونزو ته یې هیڅ کار نه دی کړی. د دوی لومړیتوب بیل دی. دا وګړي د بندیانو په خلاصون او د اسلام آباد د تخت ترلاسولو پر جګړه بوخت دي. د عوامي ملي ګوند مشر وایي د واکمنۍ او پی ټی آی ترمنځ د خبرو لپاره هیڅ لیوالتیا نه لري او نه به هم دا خبرې کومه پایله ولري. ایمل ولی خان دا څرګندونې داسې مهال کوي چې له یوې خوا په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې ناامنۍ ډېرې شوي دي او بله خوا د پاکستان واکمن ګوند او د عمران خان په مشرۍ د پی ټی آی ګوند ترمنځ د جوړجاړي خبرې تودې شوي دي. شنونکي د دې خبرو اترو ترشا یوه موخه د پاکستان امنیتي وضعیت او د وسلوالو جنګیالیو خلاف د پوځ احتمالي پوځي اپریشن ګڼي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.